أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي مهربانه رب په نامه نو غواړم چې د مایکروسافټ وینډوز لس بشپړ تحقیق کول باندې پیل وکړم د هغې څخه نن درس دی د کمپیوټر اساسات څلورمه برخه نن به تاسو ته د دې څلورم درس کې درې قسمه هارډ ډیسک در وپېژنم چې د هغه څخه یو دی HDD دا معنی چې هارډ ډیسک ډرایو دویم دی SSD سالډ سټیټ ډرایو دریم دی SSHD دا معنی چې سالډ سټیټ هایبراید هارډ ډیسک دا درې واړه به اوس تاسو ته په تفصیلي بڼې سره تشریح کړم سره ځم فایل خلاصوم اوس دیارلسمه موضوع څلورم درس د هغې تېرو درسونو په تعقیب هارډ ډیسک څه شی دی یعنې HDD هارډ ډیسک ډرایو هارډ ډیسک یوه ذخیره ساتونکې آله ده چې ټول معلومات لکه فلمونه اسناد سافټویرونه او نور پکې ساتل کیږي دا د فلزي ډیسکونو څخه جوړه شوې ده چې تاویږي او معلومات پرې لوستل کیږي یا لیکل کیږي یا هارډ ډیسک هغه آله ده چې معلومات پکې ساتل کیږي لکه سندونه عکسونه او ویډیوګانې دا هارډ ډیسک د هارډ ډیسک دننه یو څو ګرد فلزي ډیسکونه لري او دا ډیسکونه تاویږي یعنې څرخیږي لکه CD یا DVD په شان کله چې کمپیوټر ته ووایي چې یو فایل خلاص کړه نو هغه فلزي ډیسک تاویږي یعنې څرخیږي او معلومات ترې لوستل کیږي کله چې ته فایل خلاصوې نو کمپیوټر هغه معلومات له هارډ ډیسک څخه اخلي دا معلوماتو ته لوستل وایي یعنې مطلب دا چې هارډ ډیسک دا یوه ذخیره ده په دې کې معلومات اسنادونه فلمونه وغیره ډیټا پکې ساتل کیږي نو دغه دپاره چې هارډ ډیسک دپاره دې کې په داخل کې د کوم معلومات ساتل کیږي دې په داخل کې فلزي یا شیشه‌یي سیډۍ پکې چې مثال دا سیډۍ داسې ګرد غونده شکل لري نو په دې کې دا معلومات ساتل کیږي کله چې ته کمپیوټر کې کوم فایل خلاصوې یا کوم فلم خلاصوې یا کوم داسې یو معلومات خلاصوې که نه نو دا به ته کلیک نه بعد دغه CD توپ شي څرخېدل نه بعد هغه معلومات تا ته د سکرین په مخ وښیي نو ځکه ته وایي چې دغه هارډ ډیسک هغه آله ده چې په هغه کې معلومات ذخیره کیږي او ساتل کیږي او کوم معلومات ته وګورې چې خلاص یې کړې نو په دغې فایل کلیک وکړه یا په دغې فلم کلیک وکړه یا کوم شی چې ته لولې کلیک وکړه مستقیما CD توپ شي نو چې دا کوم معلومات خلاصوي کوم فایلونه خلاصوي نو دغې عمل ته لوستل ویل کېږي د کمپیوټر په ژبه کې چې مثال لوستل کېږي څه معنی د فایل خلاصېږي اوس د هارډ ډیسک برخې څه شی دي برخې ارزان قیمت لري هارډ ډیسک چې دی قیمت یې ارزون دی بازار کې اسان ملویږي ډېر معلومات پکې ځایږي لکه 1 ټیرابایټ یا 2 ټیرابایټ په تېرو درسونو کې د واحداتو په اړه معلومات شته چې 1 ټیرابایټ څومره وي 2 ټیرابایټ څومره وي 1 ټیرابایټ 1000 GB دی 2 ټیرابایټ مثال د 2000 GB دی خو سرعت یې لږ وي مقصد دا چې دغه هارډ ډیسک ته د سپیډ کم وي مقصد چې کوم غدوی دا ورته CD تویږي هغه نه بعد بیا خلاصېږي نو دغه سره هم د کمپیوټر سرعت کم وي هم د په دې خاطر کم وي دغه هارډ ډیسک CD لري غږ قوي او متحرک نه دونکي برخه لري څه معنی د هارډ ډیسک کله چې CD تویږي خامخا چې قسم د اواز د CD څخه راوځي که نه چې تاسې په خپله احساس کولی شئ ډېر وخت کار وکړي خرابېدلی شي مقصد دا چې د هارډ ډیسک چې دی ګانې ډېر وخت کار وکړي نو خرابېدای هم شي شکلونه یې تاسو خپله کتلی شئ دیارلسمه موضوع پنځم درس SSD څه شی دی SSD چې دا مخفف دي سالډ سټیټ ډرایو SSD هم د معلوماتو ساتلو لپاره کارول کیږي یا کارږي خو دا آله چیپونه یعنې چیپس څخه جوړه شوې ده نه تاویدونکي یعنې ګرځېدونکي برخې لري نه اواز کوي او ډېره تیزه ده یعنې سرعت یې زیات دی اوس د هارډ ډیسک او SSD
د هارد ډیسک او د اس اس ډي یعنې سالډ سټیټ ډرایو ته لومړی فرق دغه دی چې هارد ډیسک چې ډي لري اس ډي ته ویږي او دا سالډ سټیټ دی که نه سالډ سټیټ ډرایو اس اس ډي چې دی دغه چیپونه لري سی ډي نه لري نو په دې خاطر باندې نه کوم اواز تولیدوي او نه کوم داسې کړی چې که نه چې اواز تولید کړي دا نه ګرځېږي چې تور شي سی ډي غوندې چیپس دی او نه اواز تولیدوي د دغې دپاره چې صرف یو چیپ غونده شکل لري چیپ ته خپله په دغه کې وینئ که نه چې لکه دا چیپ ویل کېږي که نه په دې کې معلومات ذخیره کوي د چیپ یوه کوچنۍ برخه دوی چې صرف په دې کې معلومات ذخیره کېږي راتلونکي دفتر کې معلومات د چیپ په برخه کې معلومات روان دي او دغې اس اس ډي هارد ډیسک برخې چې دي سرعت یې زیات دی انتظ کار کوي مقصد چې مې ته ووایي چې ایچ ډي هارد ډیسک دی که نه سرعت یې کم دی او په مقابل کې اس اس ډي هارد ډیسک دی که نه سرعت یې زیات دی او هیڅ غږ نه کوي یعنې کوم اواز نه تولیدوي دا اواز نه تولیدوي څه معنا غږ ځکه نه تولیدوي چې د هغه چیپس د چیپس کوم سی ډي نشته چې توشي حرکت وکړي وزن یې کم دی د یو تختې په شان دی مقصد دا چې دا هارد ډیسک دی که نه وزن زیات لري په دې کې فلزي سی ډي پکې وي نو په دې خاطر مې د وزن زیات وي دا اس اس ډي صرف تخته ده یو کوچنی چیپس لري نو په دې خاطر مې دغه وزن کم وي خو قیمت یې لوړ وي قیمت یې د ایچ ایچ ډي یعنې د هارد ډیسک په نسبت لوړ دی اکثره وخت معلوماتو ځای لږ وي یعنې 256 جی بي نه 900 تر 912 جی بي پورې ځای لري که نه او کېدای شي اوس د هغه نه زیات راغلي وي دا چې د نن سبا وضع کې پرمختګ راغلی دی که نه هر څه په ضرورت دی نو په دې خاطر باندې خلک کوشش کوي چې یو کار وکړي په کم وخت کې وکړي دویمه خبره دا چې د مثال په کمپیوټر کار وکړي کمپیوټر تیز کار وکړي زر کار وکړي او د زر کار ورسره وخوري نو وخت ضایع نه کړي نو په دې خاطر باندې نو کمپنیان کوشش کوي یو داسې شیان رامنځته کړي چې ډیټا ازادي کړي معلومات ازادي کړي تیز کار وکړي یا کارکوونکي وخت هم ضایع نه شي په 14 موضوع شپږم درس اس اس ایچ ډي څه شی دی اس اس ایچ ډي مخفف دي سالډ سټیټ هایبرایډ ډرایو دا یو هایبرایډ هارد ډرایو دی چې د ایچ ډي یعنې هارد ډیسک ډرایو او اس اس ډي سالډ سټیټ ډرایو دواړو ټکنالوژیو ترکیب دی خو دې کې هم میخانیکي ډیسکونه وي لکه ایچ ډي او هم برېښنایي چیپونه وي لکه اس اس ډي د دواړو یو ځای کېدو یعنې ترکیب څخه راغلی دی هم تیز سرعت یې زیات دی هم تیز یعنې سرعت یې زیات دی هم زیاته ذخیره لري کله چې کارکوونکي ځینې فایلونه بیا خلاصوي یعنې اس اس ایچ ډي هغه فایلونه اس اس ډي برخې ته انتقالوي چې ډېر زر خلاص شي اس اس ډي برخه کې د سمارټ کیش یا فلش کیش په توګه کار کوي او نور فایلونه د ایچ ایچ ډي برخه کې ساتل کېږي اوس د مخته مې ته وښیلو چې درې قسمه هارد ډیسک دی چې یو چې ایچ ډي ډي بیا مې ته وښیلو چې اس اس ډي بیا د دریم ډول هارد ډیسک چې دی د هغه د ایچ ایچ ډي او اس اس ډي ترکیب څخه رامنځته شو چې دغه ته یې اس اس ایچ ډي هارد ډیسک وویل دا هارد ډیسک دی که نه دا هارد ډیسک دا هم دغه ایچ ایچ ډي برخې لري یا ډیسکونه لري هم د اس اس ډي چیپونه لري دا د دواړو یو ځای کېدو څخه دغه اس اس ایچ ډي هارد ډیسک رامنځته شو دا هارد ډیسک دی که نه سرعت زیات دی او ذخیره زیاته لري کله چې کارکوونکی په دې کې دوې خبرې دي یو دا چې کله کارکوونکی کوم فایل خلاصوي هغه فایلونه بار خلاصوي یا مثال کوم بار خلاصوي کوم فایلونه بار خلاصوي هغه فایلونه به د اس اس ډي برخه کې ساتل کېږي په چیپس کې ساتل کېږي لکه یو مثال به ته ورکړم په موبایل کې ته غواړې چې کوم شی ډېر خلاصوي یا کوم شی ډېر بندوي ډاونلوډ کړې هغه که فایل منیجر کې اوسې هغه ریسنټ فایل ته ورغلی وي که نه نو دغه ریسنټ فایل مې کلیک کړې ته مستقیما فایل داخل کړې دا عیناً هغه شی کار کوي چې کوم شی ته ډېر خلاصوي ډېر کار کوي ډېر کارېدونکی شی تا ده په د اس اس ډي برخه کې ساتل کېږي ځکه یې زر لاړ شي دغه اس ډي برخې ته سمارټ کیش یعنې هوښیار سمارټ کیش ویل کېږي یا فلش کیش ورته ویل کېږي په دې توګه کار کوي او نور فایلونه ایچ ډي برخه کې ساتل کېږي او پکې معنا کوم فایلونه چې دغه فلمونه شول مثال خبرې داسې درسونه شول لرنینګونه شول که نه اپ د ایچ ډي برخه کې ساتل کېږي د ایچ ډي اس اس ډي برخې مخته تشریح کړي و د اس اس ایچ ډي او ایچ ډي ډي او اس اس ډي مقایسه
اوس دې ترمنځ مقایسه کړئ چې ودرګه دا کوم یو ښه هارډ ډیسک دی. ځانګړتیا یې ښیي لیدو HDD نوم دی، SSHD دا د دویم هارډ ډیسک نوم دی، SSD دغه د دریم هارډ ډیسک نوم دی. میخانیکي برخه کې ښیي شته سمه نه چې د HDD دا میخانیکي ډول سره دا CD لري. په کله چې ته معلومات کسې کله چې په CD جوړ شي مقصد دا چې په دومره عملیه اجرا کېږي ځکه میخانیکي برخه ته SSHD کې شته او په SSD کې نشته ځکه چې چیپ ته چیپ CD نه لري چې دې باندې کوم عملیه اجرا شي تو شي. سرعت یې زیاته ځانګړتیا HDD سرعت چې کنه کم دی، دغه بل منځنی دی، دغه SSD ډېر لوړ دی. په دې ډول سره ذخیره زیاته ده. HDD هارډ ډیسک ذخیره څه ده، SSHD هارډ ډیسک ذخیره زیاته ده، خو SSD هارډ ډیسک په منځني ډول سره د ذخیره کمه وي. چې خصوصا وایي چې مثال 512 پورې ذخیره لري، شاید چې اوس دنه ډېر غلي وي. خو مثال د نور هارډ ډیسک دي که HDD مثال د 500 GB نه ان تر 2000 GB یا 2 TB پورې ملويږي. دا SSHD هم په دې ډول سره قیمت یې خیال دی. د HDD هارډ ډیسک قیمت دی د ارزانه دی. د SSD هارډ ډیسک قیمت دی متوسط دی، منځنی دی. خو د SSD هارډ ډیسک قیمت ګران دی ځکه دا اډوانس دی. سمارټ حافظه د HDD هارډ ډیسک کې سمارټ حافظه نشته چې ته خلک چې کوم فایل پکې سیو کړي نو هغه ته د سمارټ حافظه د لوړ شي چیپ لري، خو دا HDD هارډ ډیسک چیپ نه لري. په د SSD کې شته ځکه دا هم SSD هارډ ډیسک دی هم HDD هارډ ډیسک ځکه چې هم د چیپس لري. په SSD هارډ ډیسک کې هم HDD هارډ ډیسک شي لري، CD لري او SSD کې هم شته دا چیپ دی. زم HDD هارډ ډیسک دی زن سمه نه چې HDD هارډ ډیسک دی کنه دا زر نه خلاصيږي وخت نسی. HDD هارډ ډیسک دی کنه SSHD هارډ ډیسک دی کنه دا منځنی مقصد دا چې دا په منځني ډول خلاصيږي سرعت کم دی. خو دا SSD هارډ ډیسک دی کنه دا زر خلاصيږي دا چیپ دی. دا CD لري دا یو ته CD تویږي کنه بعد مثال کمپیوټر دی کې دا کمپیوټر سره سلوي، خو دا SSD کې مثال دا چیپ لري دا زر خلاصيږي. مطلب غږ سمونه چې HDD هارډ ډیسک دی دا خپل غږ لري سم CD چې تویږي د څه یو اواز تولیدي کې خامخا د فل هارډ ډیسک دی کنه د دویم SSHD دا هارډ ډیسک دی کنه دا لږ اواز تولیدوي. SSD هارډ ډیسک دی کنه دا کوم اواز نه لري. د هارډ ډیسک او SSD ترمن توفیر او د هارډ ډیسک او د SSD ترمن توفیر خیلی توفیر فرق څه شي دی. ځانګړتیا هارډ ډیسک سرعت دی کنه دا ورودای، خو د SSD هارډ ډیسک دی کنه د سرعت زیات دی ځکه چې هارډ ډیسک CD لري، SSD دا کنه دا چیپ لري. قیمت ارزانه دی ولې چې دا هارډ ډیسک اصلا ملويږي خو دا SSD د قیمت ملويږي. او ظرفیت یې ډېر دی د هارډ ډیسک، خو د SSD هارډ ډیسک ظرفیت کم دی. هغه تولیدوي هارډ ډیسک هغه تولیدوي اواز برخه هارډ ډیسک دی کنه متحرک دی CD لري هغه فلزي CD لري تویږي. دا SSD هارډ ډیسک دی کنه دا غیر متحرک دی. برېښنايي برق مصرف هارډ ډیسک دی زیات برق مصرفوي، دا SSD ډیسک دی کنه دا کم برق مصرفوي. دا چیپ لري د بل هارډ ډیسک CD لري. خرابېدل هارډ ډیسک خرابېږي خو د SSD نه خرابېږي. کاریدنه فایلونه ذخیره کوي، بده کې فایلونه ذخیره کیږي او د SSD کې چټک سیستم لپاره غوړه ده. مقصد دا کې فایلونه ذخیره کیږي د SSD کنه دا چټک سیستم ته زر کور غوړي چې مثال کور د زر کې کمپیوټر زر لوشي او فایل زر لوشي مثال کوم سافټویر زر لوشي نو ته SSD هارډ ډیسک استعمال کا هغه ماته ورور دی او داسې بیا کار تیز کوي. ګټه SSHD ګټه څه دی؟ قیمت یې تر SSD ارزانه دی. دویم سرعت یې تر HDD ښه دی، زیاده ذخیره لري، سمارټ فایل مدیریت لري. مقصد دا چې SSD دغه صرف چیپ لري او CD نه لري. دغه بل HDD هارډ ډیسک دی کنه دغه CD لري خو چیپ نه لري. دا SSHD هارډ ډیسک دی کنه دا هم CD لري هم چیپ لري. نو
نو دې خاطر باندې دغه د اوسلو ډیسکونو ترکیب څخه د اس اس ایچ ډي هارد ډیسک رامنځته شوی دی. نیمګړتیا یې څه شی ته اس اس ایچ ډي په اندازه تیز نه دی. مقصد دا چې دغه سپیډ کم دی. دویم د اس اس ډي برخه کوچنۍ وي، که خراب شي ترمیم یې ستونزمن دی. مګر نیمګړتیا دا ده چې د اس اس ایچ ډي په اندازه تیز نه دی ورته. دویم کې دا چې اس اس ډي برخه کوچنۍ وي، یعنی اس اس ډي برخه دا کوچنۍ وي که خراب شي ترمیمول ستونزمن جوړیږي نه. مقصد دا چې د اس اس ایچ ډي هارد ډیسک دا نیمګړتیاوې دي. بل په دې تیر شوي دا که مهم اصطلاحات چې په نو دلته د تشریحوم. فلټرز مثل یو لغات فکرولو معنی جو تاویدونکي ډیسکونه دا د ایچ ډي ډي یا ایچ ډبل ډي په داخل کې فلزي یا ښيښایي ډیسکونه دي چې تاویږي یعنی څرخیږي، معلومات پکې ثبت کیږي لکه سی ډي او ډي او ډي. لکه فلزي سی ډي مې ته وښایله دغسې پلاستیکي زړه یا ښيښایي وي او یا څه ولا وي یا فلزي وي چې په دغه سی ډي کې به ته وښایلو که نه. دې کې ته صحیح دې ته فلټر دی. فلټر کوم ته چې کوم تاویږي دې برخې ته چې سی ډي ته فلټر ویل کېږي. بل ان ډي دا د اس اس ډي حافظه یا الکترونیکي چیپونه یا چیپس دي چې د اس اس ډي معلومات ساتي. دا نه تاویږي، یعنی په اس اس ډي کې معلومات ساتي، نه تاویږي، نه څرخیږي او ارام وي. مقصد دا چیپس ته که سړی غواړي تاویږي نه که نه. په فوز کې درې سره چې برېښنا یا برق ویسي دا کار کوي، چا نه وي کار نه کوي. درېیم برخه د سمارټ کیش دا د اس اس ډي برخه ده چې کاریدونکي فایلونه ساتي تر څو ژر خلاص شي. دلسم موضوع د چیپس څه شی دی؟ یوه کوچنۍ الکترونیکي اله ده چې د معلوماتو ساتلو لپاره کارول کېږي او په کمپیوټرونو، موبایلونو او کامرو کې استعمالیږي. چیپ داسې یو شکل کې وینئ که نه، داسې یوه برخه ده چې ځکه مالي ووینئ که نه داسې شکل لري، دا په خپله چیپس دی. مثال دغه داخلي برخه ده کم داسې کم ده ګل رنګونه رنګ لري، داسې سیمونه دي، داسې برخه لري، پوڅه دی، فوق دی.